ګرانو ملګرو سلام او ښې چارې. نن موږ او تاسو درس په نون لرو. ګورئ نون دا څه شی ده؟ نون ده. خو که دلته غړوندی ورکو څه به ترې جوړ شي؟ نون. ماته داسې کلمې معلومې نه دي چې نون یې په سر کې راسي، خو بلا ډېرې کلمې شته چې نون یې په پای یا منځ کې راغلی وي. میم، نون، هی. میم نون هی ده. څه ترې جوړېږي؟ مڼه. مڼه. که دا میم په ځای کاپ ولیکو، نون خپل راوړو او هی ولیکو، بیا هم د میم په ځای کاپ لیکل کیږي، نون او هی یو ځای ورسره راځي. څه جوړیږي؟ کڼه. آریا راځه. کڼه. او په خیر راغلې آریا، ته راځه. کڼه هغې ښځې ته وایي چې په غوږو څه نه اوري. کڼې نه کوڼ هم جوړولی شي، خو د کاپ او نون ترمنځ به واو لیکئ او هی به ورسره اضافه کوئ، څه به ترې جوړ شي؟ کوڼ. کاڼه بیا څنګه کیږي؟ کاپ د دلته الف ورکئ، دا نون او هی دلته څنګ کې ځان ته ورسره ولیکئ، څه به ترې جوړ شي؟ کاڼه. کاڼه هغو خلکو ته وایي چې په غوږونو نه اوري. او راځو بې لیکو. نون لیکو، هی لیکو. ګوره د کاپ یا میم په ځای بې راځي، نون او هی ورسره یو ځای کیږي، څه ترې جوړیږي؟ بڼه. او بڼه شکل ته وایي، او کنه. او که د بڼه نه هی لرې کوي، څه به ترې جوړ شي؟ بڼ. بڼ چې ده باغ ته وایي، د ګلونو ګلزار ته هم بڼ وایي. که د بې په ځای کاپ ولیکو، نون هماغه ده، وبخښئ ګاپ، نون هماغه ده، هی ولیکو، څه به ترې جوړ شي؟ ګڼه. ګڼه څه ته وایي؟ شمېرې ته وایي. مثلا وایي د اخبار 5مه ګڼه ده، یعنې 5مه شمېره ده. که د ګڼه نه هی لرې کړو، څه به ترې جوړ شي؟ ګڼ. ګڼ چې یو ځای کې ډېر بیروبار وي د یو شي، مثلا یو ځای کې ډېر خلک راټول دي، وایي ډېر ګڼه ګوڼه ده، بیروبار دی. یا مثلا وایي ګڼې ونې دلته ولاړې دي، یعنې ډېرې ونې په یو ځای ولاړې دي. نو دغه ګورئ تاسو ته لکه ما مخکې چې ویل، ځینې تورو ورکولو، لرې کولو یا زیاتولو یا یو بل ته د ځای په پرېښودلو تاسو مختلفې کلمې ترې جوړولی شئ. مڼه. شاباس شاباس. مڼه. ښه. میوه ده. او کنه بله ورځ چې ما راوړې وې. مڼه ښه میوه ده. آریا مڼه. شاباس شاباس آریا. آریا مڼه خوري. سمون او هیله مالټه خوري. ټیک ده؟ سمون او هیله مالټه خوري. سمون څه شو؟ مڼه. میم نون هی مڼه. ښه میوه ده. راځه سمون مه خفه کېږه، راسه
دا وینې دلته مې ستا نوم لیکلی ښه آریا مڼه خوري سمون او هیله مالټه خوري دا وینې دا ستا نوم ده ګورئ دا سمون دی مڼه ښه میوه ده مڼه په ځای ولیکي مڼه خو همغه ده ښه په ځای ګټوره ولیکي مڼه ګټوره میوه ده شاباس او آریا مڼه خوري که وایې نه یې خوري بیا به څه لیکې مڼه نه خوري دلته به نون او هی ولیکئ څه به ترې جوړ شي نه خوري شاباس لیکلی سي سمون او هیله مڼه خوري یا ولیکي مالټه خوري دا هیله ده او که وایې چې زه بیا لیکلی شي چې زه مڼه خوري په ځای دلته یې په میم بدله که نوره ټوله جمله څنګه شوه بدله شوه یعنی زه مڼه خورم پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره خوښ او سبسکرایب کړئ غذا نور هم زما ټویټر دی ښه وخت ولرئ